کومه ښځه چې دا څلور عادتونه نه لري نو هیڅکله هم ورسره واده مه کوئ. دغه څلور رازونه کوم دي په دې ویډیو کې راسره وګورئ. سلام او مینه قدرمنو او نازولو ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یئ. دوستانو له هر څه مخکې د تاسو نه یوه هیله لرم چې زموږ چینل پښتو پوسټ خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو لکه څنګه چې په ژوند کې هر څوک د هر څه لپاره فیصلې کوي، نو د دې فیصلو نه یوه دا هم ده چې د واده په اړه باندې ټاکنه ده. پخوا به زموږ په وطن کې دا فیصله ډېره ګرانه وه. پلار او مور به ګرځېدل او خپل زوی لپاره به یې ښه کورنۍ کتله او د هغه لپاره به یې د کوژدن او واده پروګرام برابرو. وروسته به زوی خبر شو چې پلار او مور مې زما لپاره ښځه ګوري. البته دې کار د ځان سره ګڼې ستونزې هم درلودلې. د یوې خوا د زوی او د بلې خوا بیا د نجلۍ خوښه پکې نه پوښتل کېده او حتی ناوړه کار ګڼل کېدو. خو اوس ډېرو ځوانانو ته دا زمینه برابره شوې ده چې د واده پرېکړه خپله کوي او خپله خوښه باندې کولی شي چې ځان ته جینۍ وګوري، او یا هم خپلې مور ته ویلی شي چې د دې ډول خویونو ښځه یې خوښېږي او غواړي واده ورسره وکړي. موږ هم په دې ویډیو کې تاسو سره د داسې ښځو ځینې ځانګړنې څېړلې دي چې سړی د واده لپاره په یوه نیکه ښځه کې لټوي. اول، هوښیاره ښځه. هوښیاره ښځه تاسو په هیڅ میدان کې نه سپکوي. دوی پوهیږي چې کوم کار څه وخت او چیرته وکړي، چیرته څه ډول خبرې وکړي، چیرته څه ډول جامې واغوندي او د ژوند په مسایلو کې عاقلانه دریځ ونیسي او تل په یوه مسله کې د حل د یوې لار په هکله یو فکر او مشوره درکوي. هغوی چې واده کوي باید په دې پوه وي چې ژوند د تل لپاره د مینتوب دوره نه ده، بلکې سل او زر ښې او بدې په ژوند کې پیښیږي. په دې وخت کې به د یوې هوښیارې مېرمنې رویه او دریځ تاسو ته د دیوال په شان قوت او ځواک درکوي. دویم، په ځان کنټرول ولري. داسې ښځه چې په ځان کنټرول نه لري، په خپلو خواصو کنټرول نه لري، کله کله لکه د یو رواني ناروغ غوندې وي او تر اخره یو څه غواړي، شرایطو او وضعیت ته پام نه کوي. دا ډول ښځې تل د ناوړه پیښو د رامنځته کېدو سبب کیږي. له دې کبله د واده لپاره مناسبه ښځه باید داسې وي چې ځان او خپل خواص کنټرول کړي، یو هیڅ یې دومره قوي نه وي چې نور ټول حواس له هغې قرباني کړي. له دې کبله هغه کسان چې واده کوي باید د مېرمنې په هکله دا خوی هم په پام کې ونیسي. دریم، باید ګزاره وکړي. د واده لپاره د مناسبې مېرمنې یو ځانګړنه همدا ده چې په هر څه کې یوه د منځګړیتوب لاره وټاکي. مطلب افراط نه کوي، د مثال په ډول هر ځای بې ځایه خرچې نه کوي، تل د راتلونکي په هکله متوجه وي، د حالاتو او شرایطو سره مناسب چلن کوي، یعنې ګزاره کوي. داسې نه چې تاسې به په دې حیران یې چې دا میاشت به څنګه تېرېږي او دوی به عجیب و غریب خواهشونه کوي. د واده وړ ښځې تل د شرایطو مطابق حرکت کوي، په بده ورځ کې هم ګزاره کوي او له افراد څخه ډډه کوي. څلورم، ښه طبیعت باید ولري، یعنې یو ډول خوشخویه انسان وي. داسې خلک چې د دوه خبرو نه وي او لکه بوت ولاړ وي، د ژوند په نشه کې تل تیشه وهي. له دې کبله هغوی چې د ځان لپاره د ژوند د لارې ملګري ګوري نو باید پکې دې ټکي ته زیات پام وکړي. قدرمنو دوستانو، دا وې هغه څلور خبرې چې تاسو سره مو شریکې کړې. په دې هیله چې دا به ستاسو خوښ شوي وي او ستاسو لپاره به ګټور تمام شوي وي. نو مهرباني وکړئ ویډیو در سره لایک کړئ. که غواړئ چې په آینده کې مو له همدغسې ښایسته معلوماتو خبر وساتو نو زموږ چینل پښتو پوسټ خامخا سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې په آینده کې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. ډېره ډېره مننه.